د ویښتانو تاوول په لمانځه کې دا ممنوع دی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه په لمانځه ولاړ ده، ویښتان یې تاو کړي دي. حضرت ابو رافع تېرېږي، ویښتان یې راخلاص کړه. ده داسې په خشکه سترګې ور واړولې. هغه ولې خپل لمونځ کوه؟ خشکه مه کوه. د نبي علیه السلام نه اورېدلي چې دا برخه د شیطان ده. یا کفل دا په زین کې چې سړی په اوښ باندې ناست وي، دوم د پوښته چې کیني نو د زین نه شاته څادر داسې ورته ټول کې کېږدي، بیا په هغه کیني. دغه یا وایي دغه د کرسۍ د شیطان ده. اوس د دغه یو صورت دا ده، دا اوږدې څڼې د خلکو چې لمونځ حال شي چې اوس په جامه درېږي چې بیا خو چې سر په سجده کېږدم دغه مځکې څڼې هلته کوزې لګېږي. نو د لمانځه نه مخکې جګ شي دا ویښتان په خولۍ په پټکي کې نه باسي، د سپېروالي نه ساتي. یو صورت دا ده. یو صورت دا ده چې دا ویښتان دلته غوټه کړي، سره ټولې کې غوټه یې کړي، لکه دا نن سبا ښځې یو خیلې کړۍ دي چې دي دا ور واچوي. یو صورت دا ده چې دا ویښتان داسې تر سر تاو کړي لکه پټکای. دا ښځو ویښتان چې اوږده یې سر چې پرېمینځي دا د کوڅیو په شکل باندې، نو د دغه دپاره چې تر څو منځوي غوړوي داسې راتاو کړي، سره تاوې کړي، داسې تاو کړي لکه پټکای. دا ټول صورتونه ممتنع دي. خو دغه اوس یو صورت دا ده چې د لمانځه نه د باندې داسې وکړي. اول یې ویښتان سره ټول کړه، غوټه یې کړه، اول یې ویښتان تر سر تاو کړه، غوټه یې کړه، اول یې ویښتان په پټکي کې پټ کړه، په خولۍ کې پټ کړه، بیا په لمانځه ودرېده. نو دا خو دغه ویښتانو سره بې وفایي ده چې هغو به سجده کړه، الله تعالی ته د سجدې نه ویسته. او یو صورت دا ده چې د ننې په لمانځه کې په لمانځه ولاړ ده چې اوس رکوع ته ټیټ شو چې څڼې یې زلفې یې کوزې وځړېدې، چې پام یې شو چې دغه اوس سجده کې هلته په خاوره ککړېږي، جاینمازونه نشته، په مځکه باندې ولاړ ده. په مابین د لمانځه کې عمل کثیر په دواړو لاسو لګیا شو، ویښتان په خولۍ کې پټوي یا ویښتان داسې سره تاویي غوټه کوي، په مابین د لمانځه کې کوي کې وایي بیا لمونځ فاسد ده، عمل کثیر ده. خو یې باندې د لمانځه نه چې کوي بیا مکروه ده.